السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د کومو مهمو لاملونو له وجې د انورټر او یو پی ایس پاور کیبل د بیټرۍ د چارج او ډسچارج په وخت کې ولې هیټ کیږي او ګرمیږي او له منځه ځي. دوستانو، زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو، دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو، راځو ټاپک او موضوع ته. د څو مهمو لاملونو له وجې د بیټرۍ د چارج کولو او ډسچارج کولو په وخت کې د بیټرۍ پاور کیبل دا هیټ کیږي او ګرمیږي او له منځه ځي، چې دا مهمو لاملونه عبارت دي. اولو، کله چې مونږه د انورټر او یا یو پی ایس امپیر دا سیټ کړی وي په 40 یا 30 امپیرو باندې او دې ته مونږه 20 امپیر ویر لګولی وي، نو په دې صورت کې ویر چې دوستانو دا هیټ کیږي او ګرمیږي او له منځه ځي. دوهم دا دوستانو، کله چې بیټرۍ امپیر ته ضرورت لري، مطلب په 20 امپیر باندې چارجیږي او دې ته مونږه د 10 امپیر ویر یا کیبل نصب کړی وي، نو په دې صورت کې پاور کیبل چې هیټ کیږي او ګرمیږي او له منځه ځي. دریم لامل د بیټرۍ د پاور کیبل د هیټ کیدلو ګرمیدلو دا دی چې باید مونږه 2 متره 3 متره پاور کیبل د بیټرۍ څخه انورټر یا یو پی ایس ته نصب نکو، بلکې دې ته مونږه 1 متر پاور کیبل ورته نصب او کنیکشن کو او د زیات پاور کیبل څخه ډډه وکړو، ځکه د زیات پاور کیبل د نصبولو په صورت کې کرنټ چې دا ضایع کیږي او په دې صورت کې پاور کیبل چې دا هیټ کیږي او ګرمیږي او له منځه ځي. څلورم لامل دا دی چې کله مونږه بیټرۍ ته ترمینل نصب کوو، باید ترمینل لوز نه وي، ډیله نه وي، دا باید چې ټیټې ولګو ترڅو د لوز او ډیله په وجه باندې کرنټ چې دا ضایع کیږي او ویر چې دوستانو په دې سره هیټ کیږي او ګرمیږي. پنځم لامل دا دی، کله چې ترمینل کاربن ونیسي، نو په دې صورت کې کرنټ چې دا ضایع کیږي او پاور کیبل چې دا هیټ کیږي او ګرمیږي، نو باید په هفته کې یو کرته د ترمینلو صفایي وشي او هغه کاربن په دې باندې نصب وي یا په دې باندې پروت وي هغه ته لرې شي او د دې صفایي وشي. او د بیټرو ترمینل له دوستانو باید چې تاسو غواړئ دا کاربن ونیسي، دې ته ګریس ورکړئ او د ګریسو دپاره بیا دوستانو د بیټرۍ ترمینل ټیټې نصب او کنیکشن کوي، چې د دې په وجه باندې کله چې ترمینل لوزي وي، نو د لوزي ترمینلو په وخت کې دا کاربن نیسي او د کاربن په وجه چې کله کاربن بیټرۍ ونیسي، نو په دې صورت کې کرنټ چې ضایع کیږي او پاور کیبل زر له منځه ځي. نو دوستانو، که غواړئ ستاسې د بیټرۍ پاور کیبل د لانګ ټایم لپاره د ډیر وخت لپاره تاسې د دې څخه استفاده وکړئ او ستاسې د بیټرو پاور کیبل دا هیټ ګرم او له منځه لاندړ شي، نو دوستانو تاسې د امپیر مطابق د بیټرۍ تاسې پاور کیبل نصب کوئ او یا کله چې تاسې د انورټر یا یو پی ایس امپیر سیټ کوئ په 40 یا 30 یا 20 امپیرو باندې، نو د هغې مطابق ورته تاسې ویر چې دوستانو د دغه امپیر مطابق ورته نصب او کنیکشن کوي. نو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د بیټرۍ د پاور کیبل د هیټ کېدو او ګرمېدو په رابطه باندې وه. دوستانو، که غواړئ برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کوئ او خپل هر قسم برقي سامان آلات په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره، ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو، ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.